السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشهور حدیث ته چې کله انسان د مور په خېټه کې او د روح واچولې شي نو باغ ټیم کې اوسو خبري په تقدیر کې ولي کله شي نو د رزق د مسله ولي کله شي چې د رزق به څومره د انسان او د انسان دا وخت پورې نشي مړ کېدی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړي. نو چې کله رزق ختم کړي نو بیا د دنیا نه ځي. نو دا زمونږ د عقیدې خبره ده چې رزق چې دا لیکل شوی دی په تقدیر کې، او الله په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وفي السماء رزقكم وما توعدون. او تاسو رزق په اسمانونو کې مطلب په تقدیر کې لیکل شوی دی بره دی، نو ما به تاسو ته ملاوي په تقدیر کې لیکل شوی دی. شریعت موږ ته دا ویلي تاسو کوشش کوئ، کوشش به تاسو کوئ ملاوي به تاسو هغه څه کوم چې لیکل شي. الله په قرآن کې فمشوا فی مناکبها، ګرځي به دې ځمکه باندې او ځان له رزق لټوي، کوشش کوي. دا اسباب ویل کی او دا اسباب تفصیل به مخکې راځي. خو په دې ورځو کې خاص کر زموږ په دې وخت کې د خلکو سره چې ملاویږي نو غالبا خلک دا شکایت کوي چې زموږ رزق چې دی هغه تنګ شوی دی، برکت پکې نشته، مسلې ډېرې دي. نو څوک وایي چې قرضې دي او څوک وایي چې پلانی مسله ده او پلانی مسله ده. بلکې د بعض خلکو خود ژوند وایي دغې ته چې صرف پکې مزدوري کوه او پیسې ګټه. د رزق د مسلې دومره په سوچ کې اچولي دي. هغه وایي دا ژوند دی دغه بس نور پکې څه نشته، دغه ژوند دی. سړی د مور د خېټې راووتو ځوان شو بس دا مزدوري به کوي د مرګه پورې، نور به هېڅ دی نه کوي. بس همدغه ده. تر دې چې د بعض کسانو والعیاذ بالله د مال ګټلو دپاره هغه لارې م استعمال کړي کمې چې شریعت حرامې کړي دي او بندي کړي دي په موږ باندې. هر قسمه کوشش هغه کوي، دی دوکه کوي نو هغه دروغ وایي، هغه رشوت ورکوي نو دا بل سود خوري، دا دریم چې دی نو منافقت کوي نو دا بل چې دی دوکه ورکوي، نو هغه بل چې دی وینې تویي، نو دا بل چې دی د رزق دپاره د الله سبحانه وتعالی بندګي پرېښودې ده. او داسې بیا ځه دا ټول د دې لپاره چې رزق ځان له لټوي او چې څه زما په کار او څه د بچو په کار چې هغه ورته میلاو شي. او دې کسانو دا خبره یې راکړې ده چې الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره داسې اسباب جوړ کړي دي چې د هغې د لاسه زموږ د رزق ډېرېدی شي او دا به پراخه شي او په دې کې به برکت راشي. خو د دې نه به هغه سړی خبري چې هغه د دین نه خبري. سړی دین نه نه خبر نه هغه به دغه طریقې نه څه خبر شي. اصل مسله دین ده چې ته دین نه خبري د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړې، د بندګۍ سره سره به ته رزق هم ګټې او هغې لپاره به اسباب لټې. د اسباب به تعالی معلومیږي چې ستا تعلق د دین سره، ستا تعلق د علماو سره، ستا تعلق د قرآن او حدیث سره. نو بیا به کې ته د اسباب میلاو شي چې کله انسان په هغې باندې عمل وکړي نو رب العالمین وله په رزق کې پراخي او برکت دا ورته اچوي. زه به یو څو اسباب ذکر کوم
ځکه چې په یو موضوع کې یا په یو محاضره بیان کې د ټول اسباب نه جمع کیږي خو چې کوم غټ غټتیا به ذکر کوم او چې بدی باندې چې عمل کو نو د رزق په پراخه کې تاسو کم کس نه غوړي زما رزق پراخه شي مونږ دا مسله ده لکه اوس چې د دنیا پر سره راغی تاجر راغی مالدار سره راغی اعلان وکړو چې څوک پیسې ډیرول غواړي او تجارت کول غواړي ناغه زما خو لري چې ټول خلکو به منډي وي او بعض کسان به چې هغه دومره توجه نه ورکړي خو چې کله دې ویل چې راشي چې تاسو ته هغه اسباب کوم چې هغه په قران او حديث کې راغلي نو به شریعت په خبره کې څه شک نشته چې شریعت یو خبره وکي چې دې خبرې سره رزق ډېریږي دې سره رزق ډېریږي نه بده کې به شک نشته او دنیا پرسو خلکو دا خبره چې دا شکی خبره نو بعض اسباب موږ تاسو ته په تعدیق ذکر کو چې دغه درسه رب العالمین انسان له رزق برخه کوي او رزق ول ډېری اولنې غټ سبب چې دغه درسه رزق کې برکت راځي او ډېریږي تقوا الله پسان کې تقوا پیدا کول دا یو غټ سبب دی چې رزق به پراخه شي او دا کوم خبرې چې تاسو ته کومه کبه دې تاسو عمل وکړو په شرط دې چې عمل وکړو به تاسو ګوري خپل رزق ته برکت ته خو چې دې عمل وکړي صرف اوریدنه چې ما وریدو برکت قران غي زه خو بیان ته ناس خو رزق پراخه نشو نه ته بیان ته ناس وادرو عمل به وکړي به ګوره تقوا الله پسان کې تقوا پیدا کول الله په قران کې سوې ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوق چې پسان کې تقوا پیدا کی د الله سبحانه وتعالى نيري الله ولر پیدا کی ګور دي چې دا نه دی چې کومه مسله کې ولر پیدا کیغه مسله الله نه د خوري خو عام خبره کړي الله ولر پیدا کی مطلب چې هر مسله کې د مسلمان په سو شوی او بده کې تقوایی الله ولر پیدا کوي لازم ور الله ولر پیدا کوي بده باندې به وباسي مخرجا د وتول ارته وي بیا مخکي ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې زینه ور الله رزق ورکړي د ګومان کې ومن راځي هر هغه انسان چې بزن کې تقوا پیدا کوي د الله سبحانه وتعالى نه یریږي په هر وخت کې په هر ټیم کې دنیا او آخرت کې الله سبحانه وتعالى هغه لپاره د کامیابی لار د بوت الله ورکړي صرف دنیا کې نه په آخرت کې په آخرت کې ولر پکار ده چې انسان د آخرت لري سخت نوځي د قبر د عذاب نه بچي جهنم د عذاب نه بچي یو لار ول الله ورکړي جنت ته ورسي او دویم دا چې دې زینه ول الله رزق ورکړي چې د ګومان کې هم ناراضي چې دې زینه ما د رزق ملوشي امام ابن کثیر رحم الله دې آیت مبارک وی مطلب دا شو چې څوک په ځان کې تقوا پیدا کی او باغ سمن عملو کې کم چې الله ویلي دي او دا غسن ځان منه کې کم چې د کم نه چې الله منه کړی دی يجعل له من امره مخرجا والله ولا رسانك او د دې زینه بوله رزق ورکی چې د دماغ کې چې د سوچوم نه راغی چې الله به دې زینه مال لکی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی څوک چې بزن کې تقوا پیدا کی نو الله سبحانه وتعالى به در پر یو مخرج پیدا کی من کل کرب الدنيا والاخره د دنیا او د آخرت د ټول سختي چې دي کې به الله بچي هر سختي ویل چې د مال سختي نه دی ویل مو خو صرف د مال ته سوچ کو سختي په انسان باندې ډیر راځي خاص کر د آخرت ته سخت نو د چې کله انسان کې تقوا وي نو د هر سختي نه الله ته وساتي او بیا عبد الله ابن عباس رموي او د دې زینه بول رزق ورکی چې دنه امید او چې دې جواب د رزق ملو شو نو ته د پته او دې زینه براش الله په قران کوي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا الله کچرته دې کلی والا پمنګ ایمان راوړې زموږ د دیني منلې واتقوا په ځان کې تقوا پیدا کړې الله بوله سور کړې لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله موږ به د اسمان نم برکتونه په دوی باندې راورولې او د زمکې نه بوله موږ برکتونه راويسته خو په شرط دي چې دوی ایمان راوړې او په دوی کې څه تقوا وي چې کله پتا کې تقوا و نو الله سبحانه وتعالى به د اسمان برکتونه به تر اوري د اسمان برکت برونی او د زمکې برکتونه د رزق د الله سبحانه وتعالى پراخه کی کله د تقوا او تقوا ویسته لن تعریف داده او چې څومره علماء تعریف کوي نه غدي ته نږدې وی
ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړې چې د عذاب ته تراون رسي. او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت خلافي داغي او ستاسو منځ کې یو دیوال دی د تقوا وي. د دیوال به جوړه، دیوال پس جوړیږي باغ سبع عمل کې چې الله رته ویلي او باغ سبع عمل نه کې چې الله ته منع کړی. تقوا دي ته وي چې الله ته چرته و نه مومي باغ ذکی چې د کم زینه منع کړی، او باغ ذکی چرته دي سنه چې ته نه کم ذکی چې الله غواړي چې ته دې تقوا وي. چې ستا ژوند ټول دغی چې الله ویلي دی باغ عمل کومه چې لسنه منع کړی ماغه نه کومه. نو بدی کې دنه ټولي خبرې راړي. یو سړی سود خوري په رزق کې به برکت نه، رزق به پراخ نه. والله لازم داسې کسان دي په دې کسانو کې کوم چې سود خوري چې هغه لک پتیان کروڑ پتیان دغه ته به ورشه نو ته به وي چې زه خو ډیر مالدار یم. دا دې شي هغه به مال کې برکت نه. بس کسان ز پیژنم تجارتونه دي، دکانونه دي، پای کې دوکي ور کوي، دروغ وای. یو شی به نقلی راولې باقي بل پاس لیبل لګول د اصلي دی. یو سړی ته په دروغ قسمونه خوري نه د بریزه کې برکت ته کم ځای راشي. اگر که ظاهري د سره مال ډیر دی خدای مال کې برکت نه ده، د سره ټینګيږي نه. او یو مؤمنی الله سبحانه وتعالى نه یریږي، الله ته بلک مال کې دوه برکت واجی ته وته حیران په غلک مال کې هغه هر څه وکي. او دا چې کم ظاهري مالدار دی نو د دې دغه حل چې څو سره نشتی یا د مال سرته نه رسی. نو بده کې دنه ټول دغه کارونه رالو کوم چې حرام دی او په تجارت کې خلک استعمالي یا د پیسو ګټلو لپاره. دروغ وي د ټیکدار سره، دروغ وي د کس سره چې کار کوي په دروغ په توریلی کې تاسو بيدري سامان بل سره وروړي ولي کې سل یا اس پروای نه. ګاډي کې لړ شي لسره ولګي د 50 ولي کې سل ولي کې هیڅ خبر نه. څوک له ګاډي ورکی چې دا په دې کې استعمالي دی بګلګي خپل مزي او چرچي او چې څه بدل کې راځي هغه به کوي. وړ پر دواسیم پردیش دی. نو ګوره د دې خلکو مال چرته نشي برکت کې دی او نه به پر اخرت لشي. تاسو ته وایم ګوره کوم کسان چې شپه ورځ یو کړي دا حرام او حلال ته بګینه ګوري بدی ګور رزق نه ډیری بدی چرته رزق نه ډیری. راځي ته کسان خیمه یو 100 غنټه مزدوري کوي دا ورځي رزق خبر اخر. او دې کسان به توخم چې 40 غنټه مزدوري کوي د سترګې تکي سری د بدن ټول خرابي او 40 غنټه د مزدوري او تجارت او بدی قصو کې او بجيب کې سريال نه. دا ولې چې د کې تقوا نشته بغبل کې تقوا ہے نه چې کله بزن کې تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى واستاسو رزق پراخه کی. او ابو هريره رضی الله عنه بس یو کس راغی وی مت تقوا ستوي هغه ته وی اخذت طريقا ذا شوك چې تبدي سلار تل چې غني بپرتی هغه یو تلم وی فكيف صنعت نسجل دي کو بدغلار چتلي وتوي کله چې محمد سي پلار کې غنه ولید عدلت عنه او جاوزته او قصرت عنه. نیا به باغی له پاسه ټوبو یا به دغینه ولار بدل کړه خو په څه طریقه به ما ځان د غنی نه بچکو. ابو هريره دا وتوي ذاك التقوى تقوى دغه ته وي یعنی دا ته په ولار رواني په کوم ځکه چې تاسو سره شي چې هغه شریعت خلاف دغه نه باوري دي د تقوى وي. ته په ولار رواني او دې څه دي ولیدو چې باغی من رب العالمین خفقيږي او نغواړي چې موږ باغی باندې عمل وکړو، نغواړي چې دغه کار زموږ نه وشي نه ته به دغه نه وړي. دې د تقوا وي خپل ځان حفاظت وکړي لکه څنګه چې سړی په دې لار رواني وي غني پرتی نو څنګه دې ځان بچ کړي. دې د تقوا وي. شاعر وي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ګناونه پرې د غټي او کواړي وي تقوا دغه ته وي. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى او دې سي ګرځه لکه سړی چې په لار رواني او غني او ته مخې ته پرتی او دې غنو نظام بچ کړي. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى چې ته ګناه سپکه مګنه چې دا وړه ده وې دا غرونه چې د وړوړو کانو نه جوړ شي. نه بس کې سمې خیر دی لګا دومره غونه لکه اوس لسره دي لسره اوس کم دي سي دنیا بیورانی غلسره باندې حرام وخرم کړه نن دې له سو خړو سبب اخري سوي غربتي جوړ شي. ذکر ویلا تحقرن صغيرة چته د مو چې ګناه وړه ده نو سپکه غني. ان الجبال من الحصى دا غرونه د سن جوړ شوی دي د کانو نه جوړ شوی.
الله په قران کې موږ ته د امر کړی چې بزن کې تقوا پیدا کړئ یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وبذك لوي ومن يطع الله ورسوله سوچ اطاعت کې الله او الله د پیغمبر ويخشى الله او الله نو ویریږي ويتقي او بزن کې تقوا پیدا کړي فاولئک هم الفائزون هم دې کسانو ګټلې په دنیا کې او په آخرت کې بلکې دا آیت اوري څومره عجیب آیت ته ان الله مع الذين اتقوا الله مرګره دا کسانو چې به وکي تقوا یې نو چې الله دې انسان سره مرګرتیا کوي څه خیال چې د رزق به برکت د رزق وجه تنګي الله بل رزق کې برکت اچي بل ځکه الله والله ولي المتقين الله مرګره دا چا د پرهیزګارو خلکو وبل ذکر الله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون د عذابونو تذکر الله کی به وی د عذابونو ما د مؤمنان بچکړي وکانو يتقون وبغو کی تقوا دي تقوا د الله د سنه بچکړي دي عذابونو نه بچکړي ثم ننجي الذين اتقوا وبل ذکر الله والعاقبه للمتقين او خيرني خنتيجه او جنت درچه لپاره د متقين لپاره نو دا ولنې سبب دی په ځان کې تقوا پیدا کړي الله به د رزق سکی دا پراخه کی دویم سبب چې دغه د رزق پراخه کیږي او برکت پکې راځي استغفار او توبه استغفر الله ډیر ویل الله سبحانه وتعالى توبه ویستل الله سبحانه وتعالى نوح علیه السلام مبارک وی چې هغه خپل قوم ته دا خبره کړې و فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح علیہ السلام وی چې ما خپل قوم ته ویلو چې بخانه غوړي د الله نه یقینا الله بخانه کوونکی دی فقلت استغفروا استغفار دې د انسان بخانه غوړي خلاب ولسور کوي انه كان غفار خو وي چې بخانه کوونکی نو بخانه به وته وشي يرسل السماء عليكم مدرارا الله بد اسمان پتا سره وره بارانونه برش ويمددكم باموال وبنين الله بدل مالونه درکې زامن بدل درکې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله بدل باغونه درکې ولی او چینه د ټول هر څه الله ورکی د معمولی عمل د لاسوغه سره استغفار توبه وست رب العالمین ته رجوع کول امام قرطبي رحمه الله وی په دې آیت کې د دلیل چې څوک رزق غواړي او باران غواړي نو هغه به استغفار او رب العالمین ته رجوع کوي عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین یورد به څه کسره لوي باران نکي ویزي چوزو استسقا د منځ به وکړو نو بس استغفار کول استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب بیره واپس خلکو ته امیر المؤمنین دې منځ کوي دعا بل وغوښته وی تاسو ورېدلی نه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته سویل چې استغفار کوي الله په تاسو باران راووري نو دا یو دې برکتی عمل چې دې د لاسه واستاب رزق کې صرف رزق کې نه په بچو کې په مال کې په ځمکه کې په هر څه کې برکت راځي امام حسن بصری رحم الله بس یو کس راغی وی زمونږ ځمکه و چې شي دي سوکړه ده نو څوک هغه ته وی استغفار ډیر کوه بیا به بل کس راغی وی غریبی ده او استغفار ډیر کوه بل لاغه وی بچی می نشتی او استغفار ډیر کوه ناغبل په شراغه هغه ته بل څه مسله ذکر کړه دا ته وی استغفار ډیر کوه نو خای کې سره کسان نه سنغو ته وی توساجيب سره خلک د بشرلو هغه جدا جدا شکایتونه کړو ته ټول ته یو علاج خیداولې نه هغه تاسو قرآن نه دوریدل چې ټول خبرو علاج نوح علیہ السلام خپل قوم ته خولو کله تاسو دا عمل کوئ نو الله به تاسو له دادر کې دا بدر کې دغه بدر کې بلکې حدیث کې راځي امام ابو داود او امام ابن ماجه راوړي او دې دغه کولو کوي من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو بخانی د الله نه غوښتي استغفر الله دا ورد او ذکر به کو بمخه جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله بوله د هر مصیبت نه یو لار د وستو د بوله ورکي چې د دې مصیبت نوزي د استغفار دلاس ومن كل هم فرجا او د هر غم نه د وته یو لار بوله الله پیدا کوي
ورزقه من حيث لا يحتسب او دې زینب ولا الله رزق ورکړي د ګمان کې نه راشي. دا دې قسم په موږ سره شي زموږ وظیفه پکار د سې وظیفه ته غواړي وی رزق می تنگ دی دا وظیفه ده کنه. من لازم الاستغفار چې استغفار به لازم کو د هر مصیبت نه د وتولار بر الله درکې رزق بدل الله پراخه کی هر مصیبت او غم بدل الله ختم کی. خو استغفار کم چې رزق راکاږي او په رزق کې پر اخره ولي ناغه استغفار چې په خله باندې می او په ځړه کې می وره سردانی سره نه استغفر الله استغفر الله هر قسمه ګناه کوا استغفر الله استغفر الله په یو ګناه باندې بریک نه لګي او بیا راغی نو تاسو خو چې استغفر الله ډیر وای خو رزق زموږ پر اخره نشو حق شان دی موږ ته برکت به بدیره نه غږی چې ستا په خله یو سړي او په ځړه کې دی بل سړي چې سو پورې ستاد زړه او د خلی اتفاق نه راغله نو ستاد استغفار د بے فائدې دی دغه فائدې نشته. استغفر الله مطلب دی یا الله زب بخانه غوړم ته واپس کیږم ته رجوع کوم د هر قسمه ګناه نه د نه بعد به ګناه نه کوم. نو چې سړی په خله باندې استغفار وای وهو مصر على الذنب او د ګناونو باندې چې دا قشن لګي ان خته خپل ګناونه کوي نو دی خو دروغجن دی خپل استغفار کې دی رښتینه نه دی. دا دویم سبب شو او خبره مختصر کوشش کوم چې ډیر اسباب ذکر کړم. دریم سبب شو التوکل علی الله په الله سبحانه وتعالی باندې توکل کول او توکل دي ته چې خپل ځان وسپاري چاته الله سبحانه وتعالی خپل کارونه الله ته وسپاري. الله په قران کې وایي ويرزقه من حيث لا يحتسب الله به رزق ورکړي د سړي له د هغه ځینې چې د ګمان کې بم ناراضي نو بیا سوي ومن يتوکل على الله فهو حسبه او څوک چې په الله باندې ځان وسپاري نو الله ولا کافی دی. ګورې دې خبرې غوږ کړي فهو حسبه الله بغیر بر کافی الله ولا کافی دی الله ولا د رزق هم پراخه کې رزق ولا برکت واچي ان الله بالغ امره الله چې سکینو به کوي وره چې سړي ځان وسپارو په الله باندې نو الله خو چې به سکی سو دي تاسو هم نشي کوله او چې سکی کوي خو چې کړه ځان وسپارو په یو مخلوق باندې مخلوق به سره پر سوک چې څومره دغه طاقت دومره منډه بوي خدای نه بعد دغه بعد هغه سره پر سوک نو کم سړي چې خپل زړه وتړو په الله سبحانه وتعالى پوری او په الله باندې ځان وسپارو او عقیده مضبوطه وا چې فائدہ د مل الله را کوي نو نقصان الله را کوي او دغه لری کون کې رب العالمین دی او خپل هر څه الله ته وسپارل کفاه الله سبحانه وتعالى بدل فرق کافی او رزق بوله ورکی رزق بوله پراخه کی. زه به تاسو ته مثال ذکر کوم ډیر عجیب مثال ولله المثل الاعلى خدای مثال صرف د خبري واضح کول لپاره په جاز کې به تاسو ټول سفرې کړي او باز کې سم په کشتۍ کې هم سفرې کړي په جاز کې چې موږ نه شو نو موږ په دې ځکه نه شو چې ډرایور ا پایلټ نه اینو کنه اینو خپل غب شپ لګو د چا په ځل کې د سره د رازینه چې د جاز بولیږي یا د ډرایور بو دشي یا د ډرایور به چیرې نه کې دي شي نشه کړي نو کې دي شي نه جوړي کې دي شي لونی کې دي شي د جاز راولېږي د چا په ځل کې راځي خو مطمئن نشي وی دا ډرایور پوي نو زه ته د مخه مطمئن سره الله سبحانه وتعالى ستاسو ژوند چلون کې اخبوي ستاسو ژوند کې ستاسو لپاره خدي او ستاسو لپاره خندي بدی ته دومره نه پوي چې چې رب العالمین پوي نو به مطمئن سره بالکل مطمئن سره ژوند رب العالمین په لاس کې تقدیر دغه په لاس کې نو چې ژوند دغه په لاس کې تقدیر دغه په لاس کې د هر څه دغه په لاس کې به ټول غم کې بس خپل ځان اوس پر بچا باندې پر رب العالمین باندې. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی بنده باندې دا خبره لازم ده چې د خپل زړه وتړي پر رب العالمین پوری د زړه تړلو مطلب دی چې په الله باندې اعتماد مضبوطی لا على سبب من الاسباب اسباب باندې بزړه نه مضبوطی د بس کسانو اسباب باندې زړه مضبوط کړي دیو په سبب باندې زړه نه مضبوطی چې کله په الله باندې عقیده او یقین مضبوطو وی الله بوله د هر طرف نه یو لار روباسي د رزق اسباب بوله جوړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. بلکې انسانانو لپاره کار ده چې همیشه د رزق د پر رب العالمین ته رجوع کوي په غزان وسپاري. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی او د حدیث په صحیح مسلم کې دی
ګور الله وی كلكم جائع الا من اطعمته اې د آدم بچو تاسو ټول وږي دا اصل له الا من اطعمته مگر هغه انسان چې زول رزق ورکم هغه موړ شي. نبي الله وی فاستطعموني انه زمان رزق غواړي زبد رزق درکما. ګوره زمان رزق غواړي زبل درکما او تاسو ټول وږي الا د زل رزق درکما. او موږ دې کسان دي چې الله ول رزق نور کوي ول لازم کړه دنیا مړولې شي س امدادونه ولېګا هغه لاقیته د خلکو ز ټول د انسان مړی نه دلیل به چې رب العالمین نه مړی او چې کله الله مړی نبی هغه موږ لیدلی چې څنګه الله مړی دې کوي فاستطعموني زمان رزق غواړي زمان خوراک غواړي الله سره مطلب یعنی زما سره رابطه مضبوطه ساتي بي الله يا عبادي اے زما بندگانو كلكم عار تاسو ټول لغړی الا من کسوته مگر چې چاله کپڑا ورکم فاستكسوني اكسكم زمانه کپڑا غواړي زمانه دا خبر غواړي چې تاسو پټ شئ نه زه تاسو پټ کوم. اسمه عجیب حدیث شاعر وی توکل علی الرحمن في كل حاجه اردت فان الله يقضي ويقدر. وی اے انسان خپل هر خبره کې توکل ساته بچا باندې پر رحمان باندې ځکه چې د هر صدقه بلاس کې هر صدقه بلاس کې بس هغه کولیش نتزان وسپاره. حدیث کې راځي امام احمد امام ترمذی او نور کتابونو کې راغلي دي باقي کې دی ډېر عجیب حدیث ته لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله کچرته تاسو په الله باندې دې توکل کولای لکه څنګه چې پکار وي لرزقكم كما يرزق الطير نو تاسو له دې رزق درکول لکه مارغان لچ ور کوي نو تغدو خماصا وتروح بطانا سهر لدا مرغی جوزی دې خپل زینا نو نهر یو چې راځي نه سي مړی سهر له نهر وځي او د شپې ما خام له واپس راځي بیا مړی لاړ شي راشي بس رزق ول الله سبحانه وتعالى ورکی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو توکل کوله په الله باندې دي چې لکه څنګه چې پکار دي مرغله ورکینو تاسو له رزق نه درکې زموږ توکل کمزوري پر رب العالمین باندې زموږ توکل بالکل کمزوري شوی زموږ عقیده د ټوله جوړ شوی د اسباب باندې. یو سړی دغه سره موټر دی پاسې ته وایي ورځ وایي که ستاسو موټر چې ته خراب شي نه بیا نه دی به پچغوش او دا اسمان او د زمکه د ملاوي وي که زما د موټر خراب شي زه کومه څه اخر وي زه بس کومه عرش ودرب تیر شوی یو کس دا وایي چې ستاسو ویزه کې دي چې خراب شي او د حکومت دی ولي بیا به د ایمان پته ولګي د سمرو بو کې ته پته ولګي زبوی کومه سبب ملک کې د الفاظ دي مسلمان دا خبره کوي چې مطلب دې کومه څه مطلب چې ماته رزق د کم زینې ملوي دا خبره ده زموږ بخبر ربانی ایمان دی یقین دی. الله په قران کې سوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندي بل کړي انسانانو پیره مگر د خپل بندګۍ لپاره ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نبی الله دې راجیب خبره کوي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. یقینا الله رازق نه دی ویل رزاق ویلی مبالغه به کړی چې الله ډېر رزق ورکوونکی ذو القوه و طاقت والده وسره سوچ کې چې دې خبرې سره طاقت څه کار دی نه دا دې لپاره انسان کته دا وی چې الله خو رزق ورکون خره خو ماته به رسي څنګه او د مخلوقات ته به رسي څنګه الله وی طاقت ورم رسول هم شو هر چا ته د رزق الله وی رسول شمه نو ګور دي مرغه الله رزق ورکین نو ګور دي ساروت الله رزق ورکین طالب نه درکېس طالب هم درکې او د دې سره به دا خبره ساتي چې توکل دا مطلب نه چې اسباب به پرې دي اسباب پرې خو د صوفیانو طریقه ده او په اسباب باندې دي عقیده ساتل چې رزق مال اسباب راکې د مشرکانو عقیده ده او نن سبا غالبا خلک پرې دوه کې دي ډېر خلک په اسباب باندې عقیده ساتي یعنی دا گاڑی دکان ویزا په مسافری په دې یقین دی او کدا لاړو نو رزق څه شو ختم شو دا غوته د سبب رواصل الله سره شریک کو یعنی الله رزق ورکي او دا سبب رزق ورکي بلکې ولایذ بالله د باز کسانو به الله بالکل یې صرف سبب یاد دی
نو ته موږ دا وایو کم عقله دا سبب الله جوړ کړی دی دا سبب چې دی دا الله جوړ کړی دی رزق نو ته څنګه په سبب باندې جری دي عقیده ساتي عقیده به دا ساتي چې رزق ورکون کې الله دی خو دغه الله موږ ته ویلي چې ځان له سبب به ولټو نو دا سبب را لم الله جوړي نو خبره ټوله چا بلاس کې شو د الله بلاس کې شو دویم قسم خلک هغه دي چې هغه بالکل د اسبابونو انکار کوي چې ته سبب جو هغه است عقیده کمزوري ده دغه صوفیانو طریقه ده بلکې قران او حدیث کې ډیر زیات دي دلایل دي چې هغه په دې خبره دلالت کوي چې اسباب بلټوي یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم ایمان ول احتیاط کوي د کافرانو طرف نه تاسو کوي احتیاط کوي نو به سره وی ولي زمو په الله باندې توکل احتیاط ته ضرورت ده الله به موږ احتیاط کوي سبب ده نو حفاظت کوونکې باصل کې څوک ته الله سبحانه وتعالى تاسو اسباب لټوي وبذلك الله سوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل اي مؤمنانو تاسو د جنگ د سامان چې د ځان لته وروي د طاقت سامان د اسونه شو نور دي چې په جنگ کې سي استعمالي کې الله د ځان لته وروي نو دا زموږ ایمان او عقیده چې د مؤمنانو مرګرتیا څوک کوي الله سبحانه وتعالى کوي الله قادر دی چې کافرانو تباہ برباد کړي دا زموږ ایمان او عقیده خدا اسباب دي تاسو سامان الله وی جوړ کړي وبذلك الله سوي فاذا قضيت الصلاه کله چې تاسو منځنه فارغ شي او موږ ختم شي فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نو برزمکه کې خارشي ځان له رزق ګټي دا سبب دی کنه هم ته الله کم چې وجه بزمکه کې خارشي ماغه مونږ ته ویل رزق زده کومه نو مطلب دا شو چې رزق ورکون کې د رب العالمین دی په موږ باندې چې دی نو لاس په وهلي سبب لټو ځان له خو په سبب عقیده دا باندې ساتو چې کله سبب یو رزق شته او سبب نه رزق باندې دي چې ګور ډیر خلک چې سبب یې نشته خو رزق ولا الله سبحانه وتعالى ورکي عقیده په الله باندې مضبوط ساتي چې رزق ورکون کې څوک ته الله سبحانه وتعالى او اسباب بلټه خو په اسبابو کې بزان تبا کینه بس بالکل په اسباب باندې انسان عقیده جوړي ازو بالله الله دې عقیده نه موږ ساتي چې انسان اسبابونه چې دین یو دغه جوړ کی او الله تیرش د سو اسباب شو درې سلورم سبب چې راغی رزق پر حقيقي خپل ولیان ساتل او زموږ د رزق ګوره چې غالبا تنگ دینو د دې خبرې د لاسه زموږ پښتنو کې دا مسله ډیره ده په معمولی خبره باندې یو سړی تیرېدو سلام بوانه چې بس عمر له سره ختم شو یو سړی په لار تیرېدو ما سره سامان اوچت نه کوزي وری د عمر له ختم شو په وړه خبره باندې ولي ماته دي شي ولي ماته وکړو ولي ماته ونه قتل او بدل فریدا بچو ته وصیت کی چې د سره ورشته نساتی د څوک چې رښتې نساتی د رزق تنګي د سره ولیکي او دا خبره زنه کومه د شریعت خبره ده انس بن مالک رضی حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی من سره ان يبسط له في رزقه د چا چې د خوخه چې رزق پراخ شي او ينسى له في اثره او الله له جون کې برکت و چې جون ولا اوګد کې د دې دوه مطلبونه جون کې برکت جون کې د روغ بدن روغ صحت او جون ولا اوګد کې نو د دې سو کې فليصل رحمه رسول سمي د خپل خپلوانو سره د خپل ولیان ساتي حدیث په صحیحینو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا نسخه د سوخي خو پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دا نسخه ګوره دغه په دې کې شک شتي کڅوک رزق پراخه کول غواړي او کڅوک کوئی چې زما جنوګت شوي معمولی کار دی خپل ولیان ساته رزق دې پراخه زه ته پوس کول نه غواړم نور دا زما دیسی ګمان دی که غالبا خلکو ما یو نه ته پوسو چې تاسو چا سره ورانه ده هر شړی وسوک د سوک دیسی سره ورانه نو خبره غلطه کې صحیح ډیر دیسی خلک په زبدي جمعات کې ومندلته چې دا غو ډیر خلکو سره ورانه ک ډیر سره یو سره خو ورانه ده کنه په جون کې خپلانه هغه پلانې کلو شو دغه سره خبرې نه کړي ابلوس د دې خبرې نه خبر شوم چې دلته یو کسته او هغه پینځه کالي کې سلور کالي سلور یا پینځه کاله نه زیات شو هغه د اوس پر خپل خځې سره خبرې نه کړي زیرا ذکر ته خدای چې هغه سره خبرې د نشته سب پر اخی برای زموږ بریزه کې زموږ د حل یو بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم او امام ترمذی د حدیث اوره تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم دومره نسب خپل زده کوي
خپل مشران وپېژني چې سبا له به تاسو خپل ولیان ساتي. رسول الله وایي دا بعض کسان د خپل نسب تذکره کوي په فخري انداز سره، زه پلاني نسب سره تعلق پلاني قام سره د سیده منه بشریت کې. خدا بعض کسان وایي چې بالکل د نسب تذکره باندې کوي. لکه سړی ته پوښتنه کوي یره دې پلاني ته پوښتنه نسب یې سره قوم یې سره نو دا بل ته نه دا پر دین کې دا نشته. ولې نشته په دین کې دا نسب معلومه ول نسب یادول دا په دین کې شته. نو یو خو به خلک وپېژني نو دوی خپل ولیان به وساتي. دا ته پته ده چې زمونږ د پلانې زمونږ خپل د پلانې خپل د پلانې زمونږ نسبی د پلانې نسبی د خپل ولیان به سره وساتي. خچ بالکل د سړي دی معلوم چې څوک خپل له څوک پر دې د خپل ولی وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره نسب خو معلوم کړي چې تاسو خپل ولیان ساتي. به رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن صلة الرحم محبه فی الاهل. څوک چې خپل ولیان ساتي نو دغه یو فائدہ ده اولنۍ چې خلک به سره محبت ساتي. که څه خیر ده کم سره چې دی قام کې او به نسب کې د هر چا تفوز ډیر کې د خلک په ډیر مینه او د خلک ډیر قدر او احترام کوي. یو ډیر درون سره هر زی ته وي دی رسی د هر چا په غم کې وي دی ولاړی د هر چا په خادي کې وي دی ولاړی هر سړی ته د ټلیفون کوي د چا سره مالی منډه وي نو چا سره چې دی بل دي سي منډه وي خلک وسره محبت ډیر کوي. دا یو فائدہ ده. دوی فائدہ رسول الله مسرات فی المال مال ډیریږي مال به ډیریږي رزق به ډیریږي. به رسول الله وی منسأة فی الاثر او ژوند به وګدیږي. درې فائدې د اوسمه غټه فائدې ژوند به وګدیږي مال به ډیریږي د خلکو محبت به سره پیدا کی او د معمولی کار د لاس خپل ولیان ساته. علي بن ابي طالب رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم من سره ان يمد الله في عمره د څوک چې دا غواړي چې الله زما په عمر کې برکت واچي او الله له رزق کې برکت واچي ويدفع عنه ميتة السوء او الله دنا یا د اخره خاتمه لروغه کې درې خبرې دي. عمر وګدیده رزق کې برکت او پراخي او چې اخره خاتمه سو شي جوړ شي خه خاتمه د دې رسو کې فلیتق الله بزن کې تقوا پیدا کی وليصل رحم او خپل ولیان ساتي. د رسول صلی الله علیه وسلم نسخه ده. اخر خاتمه به په ایمان سره رزق به پراخي او جون به شي برکتی او وګد به. عبد الله ابن عمر رضی دا قول نقل له چې هغه دا خبره کړې دوی چې څوک تقوا بزن کې پیدا کی خپل ولیان ساتي د عمر به وګديږي د مال به ډیریږي او د خپلوان به د سره محبت ساتي. خپل ولی ساتل دی ته وي چې ته د خلکو ته پوښتنه کی په ټلیفون باندې دا وی خواله لړ شي. ګور په ټلیفون باندې سکی په دې ستاسو خرچ راځي خو یو ټلیفون دی چې ملاوي کوي من څنګه خیریت ته سید مسجد خدمت به بنک خبره ختم شو. خو څومره غټه فائدہ دی وته څومره غټ اثر پرې خو دو نو په ټلیفون باندې رابطي په چا په سیتله د چا سره مرسته کول د چا سره په قرضه کې مرسته کول په پیسو کې مرسته کول نور دي چې ډېر منډیوال دا ټول چې خپل ولانی ساتلې د مریض حالت له دا غوې لپاره دعاګانې غوښته د رب العالمین چې الله هدایت ولا ورکړي د خیر کار امر وته کول د بد کار نه منع کول دا خپل ولی ساتل او غټ خپل ولی ساتل دی چې ته انسان ته نه غلا روحه ضروره ته زما خپل زبته خپکیګم د جهنم ته لاړ شي نو دا خبره دی سیده او دا دی غلطه ده. د څو اسباب شو سلور پنځم الانفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لګول د دې سره مال ډیری. الله په قران کې وایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تاسو چې سم لګوي الله زما په لار کې فهو يخلفه الله به دغه په بدله کې دغه نه ډیر صدر کوي دغه نه ډیر خدر کوي تاسو له او دغه نه بزیات تاسو له درکې. خو په شرط دی چې تاسو الله په دین کې الله په دین خرچو کې الله په لار کې پیسې ولګوي. امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت په تفسیر کوي وي د دې مطلب دا دی چې تاسو قسم ولګوي د الله په لار کې نو الله به تاسو له دنیا کې دغه په بدله کې ډیر زیات درکې رزق بدله پراخه کې او په آخرت کې بدله ثواب درکې او جنت په لار درکې. الله د شیطان مبارک په قران کې وایي شیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء. شیطان تاسو یری د غریبینا الله اکبر دغه ته پینځل راوي سجیر د پلانې لور کوم ته بسکی شیطان د بدل کې چې ته ځان غریب نه پینځول زره ورکه په 27 کې سود جوړی شو دوه شی جوړ شو کنور سنې غواړه خو بيزنه ټاپین او بین ول سکول لپاره کې سنه څه خو به جیب ته واچي خپلانه قرض غواړي زره له 2000 ورکوله نه د بده سوچ کې زب سکو شیطان وتی ته ځان لم غریبه نډیر خلکو په خله باندې
خاص که زموږ خلکو به د خوله باندې یو ټکی پروت دی چې تو ته څه ووایې پلاني سره مرسته یا منډه یاره وایي زموږ خپل حالات هم داسې دي چې دا خبره ورته څوک اچوي په زړه کې دا د شیطان اچوي ویأمرکم بالفحشاء او تاسو ته به د فحاشۍ امر کوي الله وایي ښه الله والله یعدکم مغفرة منه وفضلا او الله تاسو سره لوز کړی دی چې تاسو د ګناهونو به بخي ځکه چې شیطان به د باندې فحاشي کوي نو تاسو به توبه وباسئ الله به د ګناهونه دا بدل وبخ وفضلا او د فضل نه مراد دلته رزق دی یریږي ما الله د غریبین رزق بل زدر کومه تاسو صرف خرچه وکړئ عبد الله بن عباس رضی الله عنه اثنان من الله واثنان من الشيطان دو د الله طرف نه خبرې دي او دو د شیطان د طرف نه الشیطان د طرف نه یعدکم الفقر د غریبین دی یری دویم ويأمركم بالفحشاء ګناونه باندې به امر کوي د الله طرف نه د ګناونه بدل بخي رزق بل پراخه کوي به ته یری حدیث کی راځي امام مسلم دا حدیث راوړی دی الله وی او دې دغه کې یا ابن ادم اې د ادم بچیا انفق عليك تلګو زما په لار کې نو زبر کومه تعالی اې د ادم بچیا لګو زما په دین باندې پیسې لګو زما په لار کې پیسې نو زبر تعالی در کومه د الله طرف نه لوز دی بل حدیث کې راځي ابو هريره حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من يوم يصبح العباد فيه روزانه چې کله سحر شي الا ملكان ينزلان دو ملائک د اسمان نه راکوزي فيقول احدهما اولنه بګداوي اللهم اعط منفقا خلفا ويا الله دا اولنه بګوي ويا الله که څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو توله بدله کې ډیر سور کی ويقول الاخر وغدوم سوي اللهم اعط ممسكا تلفا او يلا چې څوک نه لګي نه د مال ولا تبو برباد کې د مال ولا به برکت کې یا الله د مال ولا ختم کې د مال د پراخي تل ختم کې د دوه ملائکه د اخیری او د حدیث متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو حدیث کې درځي عبد الله بن مسعود د حدیث ته بلجبه حدیث ته چې رسول الله یو ورځ راغی دخل النبي صلی الله علیه وسلم على بلال فبلال رضی الله عنه رسول الله ورغه وعنده صبره من تمر راغ سره کجوري پرتی رسول الله ما هذا يا بلال بلال هذا سړي کجوري دی خو دی هغه ته یا رسول الله جمع کړی مې دي سبا د پاره ادخرته لك استاد پاره استاد میلمنو د پاره مې خو دی کمل مانرش نه دي کجوري نه ورکو رسول الله وی بلال تر دین نه ریږي چې قیامت پر ورځ بد دی بخاری په جهنم کې تدین نه ریږي د تولي جمع کړی دی بیا رسول الله انفق بلال وی لګوا د الله په دین کې خرچه کوا ولا تخش من ذي العرش اقلالا او د عرش ولا رب چې دینه دغه طرف نه تزکه دا يرم ساته چې هغه په غریبی او رزق باندې تنګ یو غنی ذات عرش ولا نو بلال خرچه کوا عرش ولا بدل ډیر صدر کی نو د الله په دین چې خرچه کې الله بدله رزق کې پر اخره وي زموږ په معاشره کې دا مسله څومره کمه ده د نش مطابق ته ډېر کمزوري ومنګه په دې مسله کې ګوري یو عربي هغه تور غرونو کې به یو جماعت جوړ شوی او تاسو کې چا دا عربو جوړ کړي قرآن په پروتي بلماري کې دا چا عربو دي پنکه به لګېدلې په جماعت کې عربو ایسي لګېدلې عربو او دا مو ته بسکو دای ته بنای شو منګه څوک دي دا نه وي چې ګوره موږ سره دومره مال نشتی دا ګوره کمزوري خبره دا منمه چې سید چې مال په دومره درجه کې نه چې بس مالدار ملک په شان چې هغه سره مال ډیر خود دومره نه چې موږ به خپل جماعت نه یو ساتل او موږ به د الله د کور خدمت نشو کول تاسو خپې جنې یو بل چې داسې کسان دي چې هغه دي چې زمکې دي چې دغه هغه نوسی او کړوسی او د نسبونه او د پیړۍ راشي او راشي د ختمېدو ولري او په دې کې به دې ګرځي وي زموږ په جماعت کې څه خراب دي وي که ته ولا صحیح کې ځینې مرګرو ته بار د قصه کوم یو ځوان شیر په ما پسې راغلی ما ته وی زموږ یو خدمت ته د جماعت مې څه مسله ده وی دو بنکې به خراب دي که دا چې چاته وي نو مې پنکې خو پنکې یو به شپېتر یاله ده یا په ویا او 200 شوي یو سلسلوي دغه خبره دی لپاره مې پوره کمیټه کې نول غواړي یو سلسلوي خیاله استاد یو ورځ دی اړې ده ورګه کنه د الله د کور لپاره تر غلې نو دو پنکې ته ماته وینا کې
دا باز راشي ما پسې شسل شي 15 قرآن پکار دي او چې کور ته ځي په چوټۍ باندې سامان ځان سره وړي که نه وړي وي سامان وړم چاته دې ویلي چې ماله سامان واله نه ولیږي ستا د کور خبره او په ما پسې راغلی 15 قرآنونه غواړي جنت الفردوس او راغلی ما ته 3 قرآنونه ماله واله یو قرآن به 15 راغلی 3 څو شو 15 راغلی ته نشي ورکولی او غواړي جنت الفردوس ها و دې چې خبره چې سړي به طاقت نه رسي د هغه طاقت نه بهري صحیح ده دې لپاره سړی خبره وکړي خو دا زموږ حالات دي چې زموږ په ټول علاقه کې به ته جومات ته ورشي نو هلته به تا ته د بجلۍ مسله راښکاره شي هلته به د اوبو مسله ته وینې دیوالونه به چې خراب شوي چټیانې پکې نه وي سپیکرې خراب وي او ذمهواري ټوله د چا ده محراب کې چې کوم غریب ناشي څه نوم هغه څه ده مولوي صاحب ذمهواري د هغه ده خو دا چې خبرې وبس هم کوو ګورئ ذمهواري دا غیبت به هم کوو بدې ردې وبس هم وایو خو دومره ده چې د جومات ذمهواري ټوله د دغه په سر ده د هر څه غریب ته بس په غاړه دي نه که بیا چې د هغې ورځ چا خواله ورغی تاجر خوا کې ناست و چې زموږ د جومات یاره وایي دا مولیان دو په چاندو باندې ماړه نه شو وایي یو صحیح ده که ته وله ورکه هغه چانده نه کوي ته ورکه دی به ورکي هغه به ورکي دی به ورکي مولوي صاحب لیونی چې به چاندې کوي تاسو ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ په دې خبره نو چې مولوي صاحب غریب ته دا دومره غټ جومات پاتې شي او د الله کور شړ شي د هغه به نور څه کوي په خپله خو دا غریب ځان له دغه حال دی نو هغه به دغه نه کوي چې پلاني او علاني پسې لاړ شه بیا موږ وایو زموږ رزق تنګ دی موږ له پکار ده چې څنګه تکلیفونو کې زویه د کور د مسلې نه مخکې موږ ټلیفون کوو موږ وایو کور کې څه خراب خو نه وي تپوس کوو که نه کوو د هغې نه مخکې به ورته ووایې بچیه د الله په کور کې څه خراب دي او که نه هغه جومات کې ته ولاړ شي ووایې نه سبا به زه بیا ټلیفون وکړم که چې د پنکه خراب وي که چې د قالین خراب وي که چې د بجلۍ مسله وي که چې د اوبو مسلې نه ما ته ووایه که زه نشم کولی زه دلته کلیوال دي ملګري دي هغو ته به ووایم څه طریقه به جوړه کړو د الله د کور به حفاظت کوو داسې طریقه پکار ده زموږ دغه حل دی د الله په کور باندې ریال نه لګو او بیا راشي رزق زموږ تنګ شي ستا رزق او پر اخر کوم ځای راشي چې دا یتیمانان او کونډې او دا ناستي د الله کورونه په دې حل چې انسان ورته حیران شي والله داسې عجیبه عجیبه جوماتونه ما به خپلې دي او تاسو هم لیدلي چې سړي د زړه ورته چې دی وجاړي د زړه ورته وجاړي زه یو علاقې ته ورغلم پاکستان کې جومات ته منځه ته ننوتو مازدیګر منځه نو د جومات سره مارکیټ جوړېدو 3 چته مارکیټ او سم غټ مارکیټ جوړېدو او د جومات دا ګوټ چې دی بالکل لا ګوټ درولېدلی نو زه د جومات ته ننوتم ما پکې مونځ وکړو بیا د مانځه نه بعد 10 منټه زه به د جومات کې تقریبا ناست وم او دقیقې یو طرف ته مې کتو دې ګوټ ته او په زړه کې مې دا وي چې دا قوم به رب العالمین له څه جواب ورکوي 3 چته مارکیټ ته جوړولی شي تا سره پیسې شتې په دې کې ستا پیسې نه ختمېږي نه چې دی نه په تا باندې نور څه مصیبت راځي او د رب العالمین د کور ته نو په دې ګوټ باندې څومره خرچه راځي او یوازې زه د مارکیټ والا نه ګناهګاروم چې دی دا نور چې څومره دي کلي ته وګوره په سوونو کسان پکې په سوونو کورونه پکې هغوی د یو جومات حفاظت نشي کولی زه دا وایم چې ګوره داسې ونه شي چې ستا د کلي دپاره ته بهر ګرځې خلکو ته ویناګانې کوې نه تاسو څوک کسان یې کلیوال په دیره کې ټول اتفاق وکړئ وروره زمونږ د دې جوماتونو د کوم چې به د کلي کې دي 2 دي که 3 دي د دې په موږ باندې دې ذمهواري لکه څنګه چې زموږ د کور ذمهواري او که څوک په دې کې پیسې نه ورکوي نوم دې له دیرې نه لرې کې خبره ختمه شو ټول بیا ورکوي دا څو سبب اسباب شو 15 شپږم واوره ډېر عجیبه دی د الله سبحانه وتعالی بندګي کول او د هغې دپاره وخت ویسته نن سبا څوک وخت وباسي پرون یو کس ماته دا ووي تپوس یې کوو د یو مسلې ما ته وایي چې لکه اوس منګه څه لکه اوس وایي موږ چې دی نو رزق ګټو بچو له او ښځې له هم دغه یوه لار موږ ته کولاو ده نو زموږ سره به الله څه کوي مطلب چې د الله دپاره څه وخت نشته درس 1 ګنټه دی د غریب ودني چې کېناستی مزدوري 12 ګنټې ده او که چې ته ټیکهدار ووایي چې 18 کا او د ګنټې بدله 20 درکړو والله لازم چې دی ورته 20 کا ګنټې هم 20 کا او پیسې خیر دی 18 کا ګنټې 20 کا او پیسې 18 کا زیاده لکو او چې ورته ووایي چې جومات کې درس ته بیان دی نه دی به خواته وي دی خواته وي یاره بس زموږ ټیم نشته بلکې چې مونځ دې وګت کو مونځ والله لازم د جومات ته د پرېږدي بل جومات ته ځي
او موږ به څومره وګت شي عام موږ کېږي 10 منټه 12 منټه پې لګي کنه یو ورځې 15 منټو ته واړوه بیا ګوره او رزق کې پراخي غواړي رزق کې پراخي د کم ځای راشي زه به یو حدیث ووایم دومره عجیبه حدیث ته وویل لازم چې د انسان په دې جسم باندې غونه ذکر شي چې دا حدیث و امام ترمذي دا حدیث وړه ابو هريره دا حدیث ته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ان الله تعالی یقول الله وی ابن آدم اے د آدم بچیا د خطاب مونږ ټول ته تفرغ لعبادتي زما د عبادت لپاره وخباسا املأ صدرك غنا پزړه کې بدل مالداری راولما کم ځای پزړه کې غټه مالداری بیا غریبی بدل ختمه کما زما د عبادت لپاره وخباسا زړه بدل مالدار کما او غریبی بدل ختم کما والا تفعل او کنه کې بدې دغه کېږي او غالبا حالات ته خيو غستر ته وګوري او والا تفعل کتاسو دي شي نکوي اې د ادم بچو ملأت يديك شغلا د لاسونه بدل د منډو د کارون ډک کما دومره منډي بوي چې ست ټول جون منډو کې ک نتیجه خو بیا هم خیر د منډي مخوي نتیجه څه ده ولم اسد فقرك او غريبي بدل نه ختمه خیلم دې حدیث ته مشروب بدی کما سحر نه د ماخاو پورې بستا یو منډي یلا غریبي به ختمه ویننه غریبي د لم نه ختمه ما منډي او غریبي د ونه به یو د حالت ته سو ګوريزه څومره منډي دي څومره سختي مونږ ته ورو بده مزدوري کې وسنه یعنی د کم کار نه مونږ مخاړولې ځه همغه چې پیسې خو غریبي نه ختمي بلکې رو برو خډيريږي روزانه زموږ غریبي روانه وبره ولې ځکه چې موږ د الله لپاره وخت نه وباسو دغه د بندګۍ لپاره وخت نه وباسو د دې دا مطلب نه چې ته ځان صوفي جوړ کې جمعات به ګډ کې کینه او دنیا پرې دې دا مطلب نه مطلب دا چې خپل دنیا کا وخت چې دین دنه پاتې نشي دین دنه هیر نشي نو دا سو اسباب شو شپږ وم سبب والا واده کول ازوانان به خوشاله شي او پکار د چې هغه کسانو خوشاله شي کوم چې ودونه کړی دي چې دویم دریم سلورم به وکي د واده سره رزق شي د پراخش الله په قران کې وی وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الله وی د خپل کشرانو او تاسو چې کوم غلامان دي یا وینځري د دوی لپاره د نکاح بندوبست کوي د دوی نکاحونه کوي يكونوا فقراء او کچر دوی غریبانانی يغنيهم الله من فضل الله به مالدارک ودولته سوکي والله به سکی مالدار ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی پتا باندې دا ولنی دا په الله باندې دوی مده اولنی پتا باندې څه ده واده کولی او په الله باندې رزق پرخه کولی دی ودونو سره رزق پرخه کی عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره کوله ویزاغه انسان ته ډېر تعجب کیما چې څوک په دې واده کې د ځان پر مالداري نه لټي او الله ویلي چې تاسو مالدار شئ عبد الله بن مسعود وی التمسوا الغنى في النكاح کتاسو مالداري لټوي نو په دې نکاح کې لټوي نکونه کوي ودونه کوي الله به رزق سکی دا برخه کی دا بس واده نه کوي د شلو کالو شو پینځیش ډیر شو لکه واده نه حالت دا حالت د دې سره برابرېږي د دې سره خرابېږي نه ته واده وکړه حالت به برابر شي نه کته په انتظار ناشي چې بغیر د واده نه به حالت برابر شي نه کې پوری بناسي دا بس پکې بخپل خپو ودري قیامت پورې غلا بخپل خپو وندري نن سبا غټه فتنه او غټ مصیبت ځوانان دغه جن تبو برباد شو ټول ځوانان لړو تبو برباد شو الا من رحم رب دی موبایل او دی فتنو او دی مارکیټونو بازارونو کم زیاده لکه رسول ودونی نشتی د ډیر شو کالو سره بناسي واده نشتی دلته یو کسو تقریبا د سلوي خونم ببره نو مو دې متواده ورینه کې نه ما ته وی شي زمانه مشران درونی ابو لم نه کړي مې بکینه دغه شکر بو باسو چې قبر خوا کې بالکل کې چې دغه ځکه لسته نمبر چې لا مشران تانه د نور دي اغول نه کړي به تکله کې نو کوشش دا وکړي چې ودونه وکړي دا څه سبب شو وم اتم والی دا په تادی کې ذکر کو چې کله د باندې غریبی راشي
او حالت باندې سخت شي نو الله ته رجوع کوه الله به رزق پراخه کی امام ابو داود امام ترمذی او حدیث راوړل والله لازم سنا آشنا حدیث ته من نزلت به فاقه پچا باندې چې غریبی او مصیبت او سخت رااله فانزلها بالناس ندخل کوته بیانول شروع کړو چې رزق غریب شوی او بس وګي شوی او تګي شوی او قرضی دي لم تسد فاقته رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریبی چرته نه ختمي ومن نزلت به فاقه او بچا باندې چې غریبی او مساله او مصیبتونه رالو فانزلها بالله نو چاته خپل مصیبت او غم وړو الله ته بیان کو نو الله بول رزق ورکی عاجل او آجل یا ول بغه وخت یا بل وخت بعد خو ورکی بول لازم رزق بول رب العالمین پراخه کوي یو روایت کې درځي من جاع او احتاج سوق چې وګی شو او یې سحاجت او ضرورت او مسله براله او خلق ور ترجیح ور نکړه او نه خلق ته بیان کړه وافضى به الى الله او د خپل مسله چاله ویوړه الله لا فتح الله رزق سنه من حلال الله ولد یو کال رزق ورکی چې دې کله مسله الله لويس دی یو کال رزق مونږ ته چې کله مسله راشي یعنی مثال کې سم مسله ته سوزره پلاني نمبر وګورم لکه تر پلاني غوړې خو کې جمعه ته ورشه الله ته وایول نو موږ به پلان او علانه او غا او ملک او خان او پولیس او تړدار او پوجي او ټول بچی بیا دې ذکر وو کو الله ته وسو وایو نو سپینه ټوپي او بسر کو جامت بدري ورځ غټ کو تسبیح بلش کړوال به ورسره شي شي سې دوغانو سره اثر نه وږي اثر وایي سره شي ته ټریننګ کې ته تجربه کې ستا یقین نشتی کوم سړي چې یقیني زه دې وکړه خبرې ډېر متاثر شوم د مخکې متوسه بیان کړو سپینګری کسو ما خبرې کولې نه ما ته مې سديس مسلو سباس نو مې دا مسله بکیم دنه دغه د الفاظو او زه ډېر سخت متاثر کړم ما ته بس سید شي سو الله ته وای دقه شنه غوي سپینګری بس سید الله ته وای وکړه د ایمان او یقین پکار دی د سید الله ته وای او مونږه د سید پلاني ته وای کنه بر سره منډه وای نو الله ته وایا او اسباب جوړ کا الله بدل دا مسله سکی دا بدل حل کې او برزق ول پر اخره ولې دا سو شو اته لس پورا کو نه هم د چې حج او عمره پر لپسې کول حجونه کول او عمره کول حدیث کې راځي تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد امام ترمذی امام نسائی دا حدیث راوړي چې عمره او حجونه پر لپسې کوي د دې د لاسه رسول سمو د دې د لاسه الله غریبي او ګناونه دي ختمي لکه ترکان چې وس پنروالي او بټي کې کیدنه نه بټي د وس پن څنګه پاکي د قشان د انسان غ ګناونه او غریبي د حج او د عمره د لاسه پاکي حج او د عمره سره غریبي ختمي او ګناونه ختمي او رزق پراخش لسم به ذکر کو او اسباب ډیر جمع کړو ولسم به ذکر کو الاحسان الى الضعفاء د کمزور خلکو سره احسان کول د غوسره خېګړي او منډي وهل رسول الله سموي هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم الله چې تاسو رزق درکې او تاسو مرسته کین دي غریبانو خلکو د لاسه کې دي غریبانو سره منډي وهي د کمزور سره مرسته کوي د یتیم سره د کونډې سره د غریب سره د قرضدار یو سړی د قرضو کې ډوب دی یو سړی دی نه جوړ دی یو سړی د کور نشي ساتلی یو زنانه کونډه د یتیمانان دي د دوی سره مرسته کوي الله بس تاسو رزق سکی دا پراخه کی یو حدیث کې راځي انما ينصر الله هذه الامه الذي امت مرسته کوي بضعيفها د کمزور خلکو د لاسه بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم دغه دعاګانی دغه منځونه دغه اخلاص په غریبانو کې اخلاص دي په یو حدیث کې رسول سموي وي دا غریبانه خلک مال راولي مال زکه چې دوی کې برکت ډیر دی فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم الله چې تاسو مرسته کوي د خلکو د لاسه کې نو کمزور خلکو مجلسونو کې کېنی غریبانو خلکو خواله زی د یتیم په سر لاس راکاږي غریب سره منډه وای الله بس رزق کې سوږي پر اخی بواچ تلک 10 کامله دا لس اسباب دي چې کبدي دي عملو کو نو الله سبحانه وتعالى بس رزق دا پر اخی کې عملو بکوي او کنه ان شاء الله سبحانه وتعالى موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي